د بخاریو کاروباریان وایي چې د ژمي پر رارسېدو سره په خوست ولایت کې د بخاریو کاروبار تود شوی. وایي چې د نورو کلو په پرتله د بخاریو په پلور کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. دوی د بخاریو کارول د خلکو لپاره اقتصادي بولي. او د تېر کال په نسبت زموږ کاروبار ښه شوی دی. شکر دی د ژمی چې راشي موږ کاروباریان به غوړېدا کېږي او د اړوند د چارواکو نه مو دا خواهش دی چې موږ د بازار موندنې په هڅه کې موږ سره همکاري وکړي او موږ پر د کاروبار لا پرمختګ وکړي. د بخاریو پلورونکي دغه راز د اسلامي امارت څخه مننه کوي چې دوی لپاره یې ډاډمن امنیت برابر کړی دی. زیاتوي چې د موادو بیې په نسبتا مناسب حالت کې دي چې دا د خلکو لپاره یو ښه فرصت دی. کور نورو کلو په نسبت ډېر ښه شوی دی. بخارۍ ریټونه هم ډېر ښه شوي دي ځکه څادرې اوس ډېر ارزون دي. افغانۍ هم جګه شوي دي خو څادر ریټونه هم ارزون دي. دې وجې اوس یې بخارۍ ریټونه هم ارزون دي. یاد دې وي چې په هیواد کې اکثره خلک د ژمي په موسم کې د سړې هوا څخه د ځانونو ساتنې لپاره د بخاریو څخه استفاده کوي څو موسمي ناروغیو څخه خوندي ساتل شوي وي.